ستړي مشي درنو دوستانو، زه پټان افغان یم او دا د پښتو کمپیوټري زده کړو خپرونه ده. نن به په فوټوشاپ کې په یو نوي ټریک یا یو نوي موضوع باندې کار وکړو چې ډېر جالبه او خوندور دی، چې کولی شي تاسو سره د ډیزاین په برخه کې ډېره زیاته مرسته وکړي او تاسو له هغه نه استفاده وکړي او ښکلي ډیزاینونه پرې جوړ کړئ. هغه درنو ملګرو په فوټوشاپ کې د یو شیپس یا ډیزاین یا بیکګراوند 3D کول دي. مطلب دا چې څنګه د یو ډیزاین برآمدګي راوباسو. تاسې ګورئ دې ځای ته داسې ښکاري لکه دا ځای جګ وي، دا ښکته وي، دا دې خوا ترېنه ښکته شوي، یو 3D غوندې ډیزاین یې اخیستی دی، درې اړخیز غوندې سټایل یې برابر شوی. نن به موږ په همدې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو داسې یو ډیزاین برابر کړو. درنو دوستانو، دا ډېر یو اسانه موضوع ده او ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. راځو یو نوی صفحه ایله کوو. له هغه نه وروسته موږ مثال غواړو دلته یو شیپس ډیزاین کړو. راځو رنګټنګلر ټول اخلو، د بیلګې په طور داسې یو ډیزاین دی. موږ غواړو دې ته یو رنګ ورکړو، د خپلې خوښې وړ رنګ، هر رنګ چې ستاسې خوښوي، سور، شین، تور، سپین، هر ډول چې وي. داسې یو رنګ وي چې بیکګراوند سره باید معلومدار اوسي. بیلګې په طور موږ دا رنګ خوښ کړه. راځو دته غواړو په غاړه کې په دغونه ساحه کې یو بل ډیزاین ورکړو چې د سره 3D شي، او په همدې شکل په پاس سر کې هم ورته په دومره اندازه کې یو ډیزاین ورکړو چې دغه شي. له همدې نه یو کاپي اخلو. د ده نه چې کله کاپي واخیسته، تاسې ګورئ کاپي مې واخیسته، لیفټ کلیک به ونیسئ او آل به ورسره یو ځای ونیسئ، دې خوا به راکش کړئ، بېرته به چپ کلیک وکړئ، نو خپله به تاسو ته یو کاپي واخیستل شي. او که داسې نه کوئ سر نه هم کولی شئ رسم کړئ. رای به شئ بېرته کلر اورلي ته، کلر به معمولي له هغه سره تغییر کړئ. دلته ګورئ تاسو ته دا دغه ښیي، چېرته تاسو متوجه شوي یاستئ. ګورئ کولی شئ رنګ کم و زیات کړئ سره. له ده وروسته راځم پاس هم ورته مثلا دلته زه غواړم یو بیل دغه ایله رسم کړم، چېرته تاسې نه شئ کولی کاپي واخلئ، دې ځای کولی شئ له سره بیا رسم کړئ، د دې ځای کلر هغه ته هم ورکوم. اوس ګورو تاسې ګورئ دې ځایونو ته وګورئ، دلته وګورئ. په همدې شکل که چېرته زه دې ډیزاین ته یو بل رنګ ورکړم، شین رنګ ورکړم، او یو طرف ته ترېنه مثال دغه جوړوم. راځم دلته بل دغه اخلم، رنګټنګلر ټول یا 440 دې ته کلر ورکوم، د هغه سره یې معمولي توپیر کوم. ګورئ ډېر جوت او غټ توپیر به په دې کې ښکاري. رایټ کوم یو شانې کړم. ګورئ تاسې ډیزاین یو 3 سنډیز شکل ځان ته غوره کړه. درنو ملګرو، دا اوس زموږ د نن ورځې خپرونه. که چېرته مو زموږ خپرونه خوښه شوې وي او غواړئ زموږ نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، نو زموږ چینل له ځانه سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په اپشن باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې در ورسېږي. تر هغې چې له یو نوې خپرونې سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم. په سپېڅلي څښتن تعالی مو سپارم. د خدای په امان. ښاد او آباد اوسئ.